صادق خدای جو والله ما چیرته په ونه کې چین کې دا اختراع سوی ده که نه لغمان ته نه رارسېدلی تر څو کېدای شي راشي یعنې منې چې دا کار وشي یاره کېږي یو څه وخت بعد به وشي د ګلپیو په شای باندې مثال کدوګک تاسو ته رواج درکړي نه دلته مستاد کلام کړی چې پاکټ بکله غواړم چې زه لږ دا مینه لرم وتکو سره لږ خبرې لږ خوږوالی ورسره کومه دا د ګلپیو په فصل د ګلپي دي چې هر ګلپی د 3 منه او 4 منه او 5 منه واصل ده دا نو دا د افغانستان سرور د ولایت سیما ویلې سرور د ولایت ته لامدغه چې نه ګلپي راځي دې خواته چې ګوري دې خواته دا هلته چې دا دې جنان جلال آباد ښکاري دا ټول ګلپي دي اول د موږ پورې سوځوله د 22 سره مال د 23 د موږ مالونه یې وشته د موږ پورې وسوځول د موږ وریجې یې وړې خو بد دا برابر ترې وړل او زه خپله پکې ولګېدم 12 کلن هلک وم 2 دېرش پکې دا اوس لګېدلی یعنې ظالمان ظالمان خود ظالمان و امریکایان هم ظالمان و روسان سړي د داسې خطا کې تخته هم خطا شوې ده داسې پاس ورته وګوره بیا نو داسې نه شي چې سبا به چا پیسې درته رالیږي او ته به وایسې والا دغه 12 لک روپۍ خو کمې شوې صحیح خبره دی وکړه چې سر تر اخره پورې ټولې پیسې د تاسې څومره لګېږي که د الله رضا یې په همدې باندې ښه صحیح جوړېږي کومه شوله وه او بېګا چې وخوړه تېر بېګا بېګا مې کوفته وخوړل صحیح خوراکونه یې کړي دي او سهار پنیر بس دوستانو بس دا کچالو راورسېده پاکټ 100 روپۍ راتازه غټې خوږې سرې کابلۍ مڼې راورسېدې پاکټ 100 روپۍ راتازه غټ کچالو راورسېده پاکټ 100 روپۍ راتازه خوږې زردکې راورسېدې پاکټ 50 روپۍ راتازه کچالو راورسېده پاکټ 100 روپۍ راتازه غټې خوږې قدرمنو دوستانو ګورئ چې تاسې د قرغۍ ولسوالۍ ښایسته منظرې تاسې ته درښیم دا د دې سیمې خلک هم زراعت پیشه دي هم ډېر خوشطبیعته او د ښه اخلاق څښتنان دي دا وتک دي قدرمنو دوستانو وتکو خو په افغانستان کې پاچاهي کړې ده دوی حکمراني کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مبارکه کوم خوشحاله یم چې زه تواب بمزه یو ځل بیا د یو راپور په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې یم قدرمنو دوستانو د نیکه مرغه راغلی یم د لغمان ولایت قرغۍ ولسوالۍ ته د قرغۍ ولسوالۍ غواړم چې تاسو ته در معرفي کوم چې قرغۍ ولسوالۍ څنګه ولسوالۍ ده دا هغه ولسوالۍ ده چې د افغانستان 14 ولایتونو ته له دې جنه ترکاري یعنی لیږدول کېږي ډېر تازه په تازه که دا همدا اوس وشکول شوه په ظرف 2-3 ساعتو کې خو کابل ته رسېږي په ظرف 5-6 ساعتو کې ان مزار و فاریاب و ان هراته پورې به هم زوم د لغمان د قرغۍ ولسوالۍ ترکاري رسېږي او بل تر څنګ د دې ولسوالۍ ښه والی دا ده چې خلک یې ډېر خواږه دي خلک یې یعنې هغه ده خلک یې مېلمانوازه دي پښتانه دي فارسیوان هم لري که نه ټول ښه والی شته کې دلته ټول قومونه دلته ژوند کوي او بل دلته خلکو زیاتر خوراک ترکاري ده نو همدې له خاطره لږ ځوان پاتې دي ټایټ پاتې دي زیاتر یعنې سپینګیروالی دلته ډېر کم لیدل کېږي هغه شی چې ترکاري خوري ګوره دوی ټنډۍ خوري هغه بینډۍ خوري مرچ خوري ګلپیان خوري کدوان خوري کدوګک بکله غواړم یعنې د ترکاري کې تاسې سر کار ده نو چې موږ غوندې په الله خو ګندنې خو هغه خو چې وخوري هغه خو پاچا یې نو اوس راغلو قدرمنو دوستانو غواړو چې داسې محترمو لیدونکو ته تواب بمزه یې د دغه خوږو خلکو او د دغه خوږې ولسوالۍ ښه والی او بخښنه غواړم ښه والی تاسې ته در وښیو
وګورئ چې خلک سره په خوږو الفاظو تاسو سره خبرې کوي خپل پټي څنګه تاسو ته ښیي ګوره دا د ماستان کیسې تاسو ګورئ قدرمنو دوستانو دا د ګلپیو فصل دا ګلپي دي چې هر ګلپی د 3 منه او 4 منه 5 منه واصل ده دا نو دا د افغانستان سرور د ولایت سیما ویلې سرور د ولایت ته لامدغه جنه ګلپي راځي دی خواته چې ګوري دی خواته دا هلته چې دا دی جنان جلال آباد کاری دا ټول ګلپي دي کنه او بل دلته ګوره مخې ته ګورې خو بیاله ده اوبه سرشار اوبه د نورستان او د کونړ د کوم ولایتو د پنجشیر اوبه دي د غرو اوبه دي د واورو نو دوستانو ډېر نه غږېږم دا دوستانو نه ډېره مننه کومه چې د موږ روان افغان ګروپ په داخله او خارج کې یعنې یوټیوب چینل ګوري زموږ خپرونه دقسې سبسکرایبوي دقسې لایکوي او داسې داسې شیر ورته وایي شیر کوي بس ټوله دنیا ته لیږي خپلو خپلوانو ته لیږي دوی نه ډېره مننه تاسې نه ډېره مننه اوس به لاړ سو په کلي کې به وګرځو په قرغۍ ولسوالي کې به وګرځو چې په قرغۍ ولسوالي کې کوم د نر زوی موږ سره پیدا کېږي چې موږ سره مرکې کړي موږ سره چې مرکې وکړلې تاسې به وګورئ چې څنګه مرکه کړې ده نوم دې چې د لکه محمد زمین ښه محمد زمینه دا راته وایه چې د کوم وطن یې او همدا اوس موږ په کوم منطقې کې یو د کوم ولایت دا د قرغۍ ولسوالۍ لغمان ولایت د قرغۍ ولسوالۍ ده او د اغراباد کلی ده اغراباد او اغراباد د وتکو کلی ده نو ماشاءالله دلته کوم هغه وتک یعنی سرشناسه چې خلک یې پېژني په کابل په ولایتو کې د هغو کورونه دلته دي یعنی مرکزیت د ټول وتک چې دا مثال د خبرې لکه وتخیل په نوم باندې که نه یو وتک د کندهار خو موږ هم د کندهار اصل د کندهار نه راغلي خو دلته مې هم پلرونه راغلي دي اوس که کابل او که جلال آباد کې دغه څه وتخیل دي یعنی مرکزیت هم دا کلی ده نو دا راته وایه چې څومره دلته د وتکو او د حکومت ترمنځ هغه ده روابط دي دلته حکومت د تاسې غم خوري د تاسې پوښتنه کوي د تاسې احوال اخلي څومره تاسې خوشحاله یې دلته له دغه اوسني حکومت نه تاسې ته کوم امکانات برابر کړي دي اوس خو تاسې خو ماشاءالله د زراعت له پلوه ډېر اوس مالامال د افغانستان دا 4 ولایتونو ته همدغه جنه ته ترکاري انتقالېږي صورت پام د حکومتو د مؤسساتو تاسې ماتي انشاءالله چې حکومت خو دغلته چې پاکه خبره وي ښه امنیت یې راوستی ده اوس دغلته موږ په کلي کور کې ډېر پوډریان وو دغو نه خلاص کړي او نور نه امنیت راغلی دا زورواکي ټول ختم کړي دي شکر الحمدلله او حکومت نه موږ خوشحاله موږ ترې راضي غله ورک سوي دي یاره ګلپیانه شي پټول بیا انشاءالله چې په نوم باندې دلته غل ورکړی ده پوډریان غلې ټول ورکړي موږ ته مننه کوو دغه شاته کلا د چا ده دا د جازارګل چې لیدونکو ته ووایه چې دغه په کوم هغه تاریخي ارزښتونه دي یاره تاریخي مکې دا نو چې لري دا نو اوس دغه بلخانې دي او مثال د خبر دا د دیکانانو کور ده او دا د خاص دیکانانو کور او څلوېښت جریبه ځمکه وه دا خاص دیکانانو ته اچولې وه دغه دا مخې ته چې ناستې کټ کې دی دیکانان دي نه دا چې دي دا دغه ځای دي دغه ځمکه چې اخیستل شوې وه نو دغه خلکو نه اخیستل شوې وه هغه به عمومي دروازه یي دا به عمومي دروازه ده او بیا دوی داسې وکول چې مثال د خبرې ازارګل خو داود خان مړ که بیا په مابس کې بیا هغه راجګ شو ورېرونه راجګ شو دغه ځمکه خلکو ته بیرته وسپارله اچانک چې کومه ځمکه اخیستې وه او دا کلا ورشه ټول خلکو ته بیرته وسپارل یعنې پیسو په مقابل کې داسې مفت یې نه ده ورکړې او دغه غواګانې دي چا دي دا غواګانې د موږ کلیوالو دي دغه سره کور غواګانې دي ماشاءالله او زراعتي دا په زراعتي که نه او دا زراعتي دي څومره غوښه هغه څومره شیدې به کوي یاره دا کوي 7 کیلو شیدې کوي د وخت او 3 وخته شیدې 3 وخته کوي خو بیا دغه سبا کې 7 کیلو کوي دا نور مثال 15 کیلو 4 کیلو دغسې راځي دا به بیا دلته خرڅېږي سره او خرڅېږي مو خپل خلک خپل هم خوري پنیرونه منیرونه هم کوي د دې کلام باندې لږ نور معلومات ورکړه کولی شو چې دا دروازه یې وګورو او په سترګو هېڅ خبره نږدې نه به دروازه هم وګورو د هغه به یې وګورو که پاس وکړې نه ول یاره پاس به ورجګ شو دا خو ګوره په دغه لغمان کې شاید دومره قوي کور به نه پاس خو نه ځو دلته همدغه چې پورې به کار وکړو کیسې قدرمنو دوستانو اسده راشه ته دغه کلا ته ګوره چې یعنې دا تاریخي کلا ده دا به یو 100 کلن تاریخي ارزښت لري یاره
چې وای او قدرمنو دوستانو او ورور ویلي وای د سلو کلونو ما ډېر د تاریخي ارزښت د دیوالو باره کله یو متر نه زیات نو بیا منم څومره د دیوالو بار یار متر به چې وای والله او دغه دروازه به سره خم دروازه ای دا چوبي دروازه ده سو پلی سو هغه بلري هغه دروازې بلري یعنی دروازه د سراشه ته خیر د سیمه سره خبره د خپل دروازه هم لري دوستانو دا ګوره یعنی لري له توپه د توپ زور په دې دروازې نه رسي ګوره د بل دروازه لري د بل لري ماشاءالله یعنی اجازه راشه لکه چې نږدې کوڅه او دلته تاریخي د کندوان هم دي دا د کندوان د قدرمنو دوستانو د خټین کندوان دا په غزنه مو ګوره دا ماشاءالله دا دلته دا سوق وسیدل دا زارګل د قانون وسیدل زارګل د قانون ګوره د قانون دور نازولي ولې دغه څه خطا شي اجازه نه درته د قانون سپورا دوستانو د نازولي ول د قانون ته داسې خاصه هغه جوړ کړي و بلخانه کنه بلخانه ورته جوړ کړي و اسد او ګوره چې داسې کړي د دروازه زینیم دوستانو ټول لرګي استفاده کړې ده بیا د سې چپ لاس خواته د سې زی دوه مزه د چګیو او ډیر اسانه زینه ورته جوړ کړې ده چې یعنی هغه څوک چې چګیږي په تکلیف نشي دا بلخانه خو وست غره نو تخریب حالت کې ده کنه تخریب حالت کې وي دوستانو تخریب دی نه ده استوګن نه دي دا اوس موږ جنرال کوي چې دا بیرته غکی ولې نشي کولای یعنی دی بودو باشی ولې نشي مثلا چی به وکی کې دا مثال دا ته انجینر چی به وکی بس خدا چت مت به تیاغه کو لګي به کته کو بیا به لګي به سپاره کو نوي کنه څه خبره ده کیا چت باید بدل شي او ښه چت بدل شي او دا شداري واچول شي شداري او دا چت بدل شي نو دا ګری وسی دا ګری وشي نو د دې خبره بس نو کور ده د میلمنو وتا کو دا زارګل چې خپل ورا دلته و کې اوسې دا پټې ته به کده دا لاندې زمکه ده قدرمنو دوستانو ګوره پخواني خلک داسې خپلو ځانونو ته او خپلو کارګرانو ته کورونه جوړول ګوره دې کې هغه پخواني جالۍ د 100-200 کلو مخکې جالۍ سیمې کې استعمال شوي دي د سیم په سر باندې بیا پلستر ویلی ده یعنی دا د موږ خام انجینران په دې شان پیدل موږ واسې پخواني خلک نه پیدل استادان او بس نو تا به هم ښه دوره تېره کړي ولې دوره نو موږ سره راجع کړی انقلاب ها څنګه چې سره راجع کړی انقلاب نو څو کلن دی یو کم 50 اوس عسکري دوره دې تېره کړې ده عسکري دوره مې بيخي عسکري مې هغه وخت وړکای و چې وای او ډاکټر نجیب وخت وړکای و څوال عسکران هلکو یعنی په عسکري دې ونه کړله مجاهدین نو ټول د انقلاب کې هجرت دې ځان نه کړی په دغه لما کې و هم دغه کلی کې دغه ځان هم بيخي هجرت نه هغه دوره دې په یادېږي چې دلته روسانو څو وارې دلته حملې وکړلې او لغمان کې تاوان هم ولیدی 1400 نفر یې مړه کړل اول د موږ پورې سوځوله د 22 سره مال د موږ د 23 د موږ مالونه یې وشتل د موږ پورې وسوځول د موږ ورجې ویوړې خو بد بلا وتر ویوړل او زه خپل پکې ولګېدم 14 کلن حکومت بجش پر چې دا اوس لګېدلې یعنی ظالمان خود ظالمان او امریکایان هم ظالمان او روسان تاسو څه باندې رسولي ورته چې تاسو باندې امنیه مثال او بس هغه پاتو نو چې د افغانستان تر راغلی دی چې زه د افغانستان په ټول منګه چې خبره بس ونیسو دا په ټول زمونږ زیری اثر نو موږ د مجاهدین خدای پاک په رحمت ورکړو خلک سجید دغه ماشومان دي چې دی ګوره ماشاءالله دا دم دي کور والا خلک دي ماشاءالله دوی هم د قانوني کړي او بس دم د قانوني د زمینداری د بس یا دغه یو مهمه خبره هغه ده چې دغه دوستانو دا مخه هغه یې نه دا ماجد جامع ماجد دا پټي غنس بکی دا ټول د چا دي دا د هزارګل یعنی وسم دي نه اوس بیرته د خلکو د بیرته وسپارل ښه یعنی چې د خریداري کړو بیرته ورکړل زامن یې ورکړل او وريرو یې ورکړل واسي مثال د پرې د خلک او د خلک غریب دي او دوی خو د بلډنګونو لري خل لري ځاګړتیا د دغه غته د مخامخ سمکو چې شي دي مثال دلته مثال همدغه کلانه یا همدغه کورنه څومره ترسد کېده دا بس هغه کېده لکه یعنی دغه کلا پورې ګوره د زمکه ولا او هغه سپینه کلا ګوره دغه منطقه ټوله دا کورونه نه ول دا منطقه ټوله د تسلوي غیر وزمکه ولا سلوي جری به دا دور کیږي او سلوي غیر وزمکه ولا خو یاګان د خلکو به کې ولا نور هم د خپل وزمکه ولا څومره وز دلته هغه مؤسسات په دې ساحې باندې ماتي دي خاطر او تک خو ډیر دسه یو فقیر د تخم دا
یعنی هغه قوم ده کنه او چاته بد رسولي نه دي په زور د خدای ان شاء الله غیرتی دي او غیرت کوي ولا په ټول افغانستان غیرت کړی ده او بې غیرته خلک نه دي جناب شهید امیر المؤمنین وتاکو کنه او زوی اوس وزیر د دفاع سره مولا یعقوب صاحب ورسره خلک ټول خوشاله دي ټول ته خیر زیاده اصلا موږ عزیزي صاحب سره خیر رسوله ده خیر هغه کور ده مخه ته کور ده ان شاء الله شته د نو قوم دا رقم خلک وګشته و د تاسو د وتاکو په هغه پټه ته موږ داخل سو مثال د شپږ دانه ګلپیان وشکو کنه بدون اجازه نه دلته خو به موږ سره به خلک بد چلن نه کوي نه ان شاء الله خلک خراباتيان دي د شان په کیسه کې نه دي هیڅ خبره نشته چې کوم پټي او کله مثال دا غوا ته ورسمه کنه لغوانه لک شو دی ول وسمه کنه د غوا وای دا کار کله کی دی بچي ته دا ورو خو ډیر که سړی د سکه خو هغه خوش برخورد اسد الله نومېږي اسد الله ته مایک ورکو سو اسد الله په همدغه تاریخي کلا کې لګوغه ورکو دایش پسترګو دای باتی نو وس خپل ځان معرفي کی او سو کال کې چې دلته یې او راځه درانه نشي دا نو مې اسد الله راځه اسد الله که وخت سکه صدا جای څنګه د تاسې په ولکه کې راغی دغه ځای خو د موږ په ولکه کې په دې راغی چې دغه د موږ د پادري ځای و د موږ نه یا په زور یا په ظلم یا په هر رقم ته نو نیولې اوس بیرته بیا موږ ته په خپل زړه راخوشي په خپل زړه او دغه اوس چې زه تاسو روان یم دغه ځای دا کلا اوس په څو کېږي څو کې ستا کې د څوک دا د څو کې ځون کې د دغه ځای نه د دغه ځای نه ته هغه پنجاب دا د مال دې خواته مې د تر ماشاءالله ور بانو مخکې سي او دوستانو ته هم دا ساحه لکه تشریح کې ګوره اوس دلته ته و چې په وکي دا حادثه وراک جادي نیولای دا خو ښکته کول غواړي دا ښکته کول غواړي استاد او دا بیرته ترمینال غواړي اوس پیسې نشته خبره دا مشکل ده نو خبره د پیسو ده چې اوس پیسې پیدا شي او دا د یو لک دوه لکو کار هم نه ده اوس یې دغه پیسو اندازه وایه چې څومره په کار دي چې دغه جای موږ درته جوړ کړو خیر سره که ما جوړ نه کړ یو بل موسسه او شرکاتو یو د الله خلک څه کنه الله مهربانه ذات ده نو الله به ورحمیږي پوه شو څومره به په کار راشي همداسې اجاره چاته ورکړي او دا ټوله کلا لږ معاینه نه وي باندې دیوالونه ټول درته جوړ یاره لس دولس نغد وغږېږه نغد څومره نغد لس دولس لکه پې لګېږي دا خو ګوره لټري ده دا چې خطا کې تخته هم خطا شوې ده اوس پاس ورته وګوره بیا نو داسې نه شي چې سبا به چا پیسې درته رالېږي او ته به وایې والا دغه 12 لک روپۍ خو کمې شوې صحیح خبره دی وکړه چې سر تر اخره پورې ټولې پیسې د تاسې څومره لګېږي که د الله رضا یې په همدې باندې ښه صحیح جوړېږي صحیح او بس دلته به بیا بیرته هغه ورکوي عکس ویډیو لاره ما جوړه کړله ولې نه اطمینان به ورکوي بلکل فیسبوک نمبر دې ووایه نمبر دې تلیفون دې ووایه 0 3 1 3 5 بیا له سره ووایه 0 3 1 3 5 ډېر ښه نو دلته د حکومت لخوا خو دلته په خلکو باندې خو به خدای ناخواسته ظلم روان دي د الله رحم د ډېر ښه دولت ده چې شاید دلته تاسې ته حکومت درکړي دي همدا اوس فعلا همدلته جا په جای تاسې لرئ دلته موږ اوس فعلا ځای په ځای چې موږ سره دغه دولت نه مخکې چې کوم مؤسسات راغلي وو هغه اوس بیا راغلي د الله رحم ده بیا نن سبا کې غږېږم هغه بیا راځي که د الله رضا یې خدای مهربانه ذات تاسې برق لرئ برق شته دا یو مکتبونه لرئ مغه یو مکتب د پټول خو همدا وتکو ته به بس او مغه کرغې ولسوالۍ لیسه او کلینیک لرئ چې کله کلینیک هم شته او داسې که مخکې لاړ شي دلته هغه چې هغه لري ویاله اوبه هم لري یعنې د زمینداري لپاره پرېمانه اوبه لرئ بیخي پرېمانه ته راسه چې زه اسد الله خو یو فقیر بیچاره سړی ده چې د حاجي صاحب هزارګل کلا د په تصرف کې دغه په دې معنا یعنې پخوا وای دوی سره وه بیا نو موږ ته وای بیرته را تسلیم کړله دغه کلا وسې ما تاسو ته ویلې چې د واده وکړله چې په 12 لک روپۍ باندې زه دا کلا زه جوړوم او رکدګي جوړ کدګي به بیرته خلکو ته خپلو هېوادوالو ته ښیم که نه اوس نو دی وایي زه خپل کور پر راشه ټول شخصي دا کلام وګورو زنانه منانه ورته لرې سي دغسې دوستانو وګوره دا خو کلیوالي ژوند ده نو مګر د تواب بابا ځای هغه ته راغلی ده
راشه چې دیوالونه هم درو کوي مګه کلام وګوره اغرابات راغلی یم خان پاچاهي ولا کنه دا دلته چا دا غرخان د پاچا غرخان پاچاهي وای دلته و بیا چا ونیوله یا وسکیل لا جوړ خان ملک وسکیل جکسو غرخان مړ که او دا ساحه ونه ونیوله دا نو 3000 کاله مخکې او کیسې دیوال نشه پاچاهي دیوال نه نه شته شته موټر شته به تیری اوه نو دغه مهربان سړی سي دا ډېر پوخ سړی ده دا د موږ دیوال جوړېدلی ده دې پسکې ورشه ده که نه بیا دا 1 متر دغه چې دا 2 متره ده دوستانو ګوره د وګوره دا پخواني خلکو زور او مټې پخپلو. به لیدلي که نو سیانې د دې ساحې پخسي هغه د متر اندازه 1 متر وه او هخواته وایي برداره سوې ده تر 2 متره پورې رسېدلې ده مسکران وسنه ټول دغسې ګډوډ دا بله خوا طرف یالم راشه د اغرابات د مشر صاحب ویاله ده چې دا اوبه به ټولې د همده د دوی دغه د همدا 5 لوی ویاله مو سته او یا ماشومانو په ویاله کې ونه لوېږي بچ مه راځئ بیا به واسه د تواب له لاسه موږ ولوېدل نه نه خدا دې نه کوي خدا دې نه کوي قدرمنو دوستانو اوس ښه خلک کامي دوستانو ګوره دا د اغرابات خلک چې دي وتک دي زه په وتکو سره زه انډیوالي لرم ضیاءالحق وتک د ما انډیوال ده تاسې پېژنئ ستا به دا د اغرابات لوی حال هغه یوه ده دوه هلته بیا بله ده خو هغه لږ لرې ده ویالې د دې مؤسساتو لخوا پخې سوي دي دوستانو یعنې کار ورته سوی دی خلکو ته اوبه یو څاڅکی هم ضایع کېږي نه ګوره ښي لاس خواته ښي لاس خواته او کمبوت هم نه او لري چپ لاس خواته ټول د ګلپیو هغه باغونه دي وایي بخښنه غواړم پټي دي او بس ګلبیان به وي نو چې دا په دې سویه باندې په قرغۍ ولسوالۍ کې د زراعت پیشرفت کړی دی امکان لري یو څو کاله بعد ګلپي په ونو کې هغه سي وسي دا غواړو چې د موږ باندې دا ګلپي دي که رومۍ ده که کچالو ده باید چې دغه د موږ لږ زردوش پیدا کړي بالکل سراسر تاوان ده سراسر یعنې ګټې کوی نه سي والله که جاري په کابل کې په 15 روپۍ چا ګلپي نه اخیسته اوس له ښه سو نرخ یې څلوېښت 50 روپۍ ده چی وایې باد خپلو سترګې دا د وینې تېره وکړه مخکې څه کنه ته مخکې څه کنه راځه نه هلته موږ ته لیدونکو ته وکړې زه خو د تاسې په سر ولاړ یم دغسې دا وګوره دې باد دغسې کړي داسې وایي باد یې وایي دوستانو په پاڼې مړاوي شي استاده باد دغسې کړي دا چې دا ګرد پرې او کنې دوستانو دا داسې ګلپي دي چې په دوه کورم په دې هغه ده مړي دغسې کړي دا خپله بیا سړی ګوره قدرمنو دوستانو باد دغسې کړي دا پاڼې ټولې هغه کړي دي سملولي دي یخ ویلي دي دا یخ پاڼو ته نه ګورې سمړاوي نو یعنې دهقان له دې نه خپله پیسه ویستی سي یا نه یاره لارې ما ویستی نه سي دوستانو الله دې ورته برابر کړي الله دې برابر نو تاسې له مؤسساتو نه له حکومت نه له وزارت زراعت نه څه شی غواړئ چې تاسې دهقانانو ته کوم امکانات برابر کړي چې تر څو دغه هغه درته دا ګلجات باد ونه وي موږ ته چې دغه دیوالونه خو نشي چې کوي چې دیوالونه به چې کوي چې کومکونه وشي پردې درکړي که پردې بخې نه نو وشي جالۍ موږ ته خاص نه ده موږ د پاره دوای پاروي قدرمنو دوستانو ګوره داسې ښکلي خلک دي دغه دی وتکو سره چې یو وارې انډیوالي مو شوه په ژوند کې به ورنه بیا بیل نه سي موږ دغه غواړو چې موږ سره باید کومکونه وشي او دا بل څه وایي چې راشي او وایي ښه چې خپله سړي ته په لاس سبا به مسي باندې ګلپي په سره هم به ته خورې بس خوښه سره کړي خوري خوښه چاره کنه ته خوښه په هغه ځای پیو رواج دی وتکو سره هم د سره کړي دوی خوري او که دسې خام والا چې وایي تبي والا راکاته سې دواړه جوړه ودرېږي هغه ده ودرېږه د زمین ګله ودرېږه خبره داسې ده چې خام یې خوري هغه ځان ته خوند لري دا اوس یې دا د دم پلاله وخوره چې په خوند یې پوه شي دا د هغه د کلمو د صافولو لپاره د کلمو د فعالولو لپاره خام ګلپي سړی وخوري کوم توان خو به نه لري دغه خو دا که پوخ وخوریم غم ده او که خام وخوریم غم خو نوم یې ګلپی ده نوم یې ګلپی ده نوم یې ګلپی ده بادګینه ده یعنې د افغانستان خلک به د تاسې هغه د قرغۍ ولسوالۍ خلکو ته به ډېر احترام کوي هغه په دې معنی چې تاسې ټول دهقان یئ او د افغانستان زراعت د پرمختګ برخه کې تاسې ډېر رول لوبولی ده الله مهربان اوس نو دغه سړی به هم یو لکه د هغه قرغۍ ولسوالۍ په ځانګړتیا قرغۍ
ولسوالي کوم ښه والی لري او بدوالی بس دغه دوه شی ووایه مایک ورکړه رښتیا مایک ته ورکړه ما فکر نه ښه وطنداره ته ځان وپېژنه نوم دې چیرې ده دا 12 میاشتې موږ نوم دې اول چیرې ده زما نوم بيدالله د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د اغراباد د کلي وتک ماشاءالله وتک صاحب دا راته وایسې قرغۍ ولسوالۍ ښه والی چیرې ده او بدوالی چیرې ده ښه والی دغه ده انشاءالله چې ټول دیکانان دغلته مصروفه دي په دې پټیو کې چا څه د خپل بودیجې لري هغه راباسي دغلته په دې پټۍ باندې مصرفوي خو چې کله فصل ورسیږي بیرته د دوی د خپل مصرف هم نه پوره کیږي د دې د بودیجې نه کومه کوئ بودیجې دغه دی وروره چې موږ د یو نه د بل نه د یو دوست نه خو په یو رقم باندې الله تعالی غیرتي ذات ده و بېشک رسول کیږي خو موږ دغه غواړو چې موږ سره دغلته کومکونه وشي د ګلپیو د بدیل لپاره تاسې سره وزارت ریاستونه او دلته مؤسسات کوم لارې تاسې ته ښودلي چې مثال د ګلپیو په جای باندې تاسې هغه وکړئ هغه چې ورته وایي زعفران وکړئ نه دی ویلي نه ده راکړې د ګلپیو په جای باندې مثال کدوګک تاسې ته د رواج درکړي نه اخلي دلته مستاد کرام کرلی چې پاکټ بکله غواړم چې زه لږ دا مینه لرم وتکو سره لږ خبرې لږ خوږوالي ورسره کومه زه هم چې لږ تاسې مخه دی نو کدوګک بچي چې سړی هغه پې وکړي استاد دلته موږ کرم کرلی دي په پټۍ کې همدغسې د دې د وجې موږ نه وو خرابېږي پاکټ 15-20 روپۍ څه شی غواړئ چې درته تاسې ته همغه بدیل کش درکړي موږ دغه غواړو چې موږ سره د وزارت د خوا نه مرخیړي څنګه دی چې موږ سره کومک وشي چې د موږ وسه په دې پټۍ باندې برابره شي په دې چې موږ څه وغواړو چې هغه پکې وکړو په دلته په دغه دا وړی څنګه تېر سو تاسې باندې وړی په موږ باندې داسې تېر شو وروره چې زه خپله یو غریب سړی یم په دې باندې چې زه په کور کې د موبایل د وجې نه د شپې د رڼا کار اخلم یعنې برق نه لرئ برق نه لري ګوره د وتکو کلي ته اغراباد ته برق ورکړ راغلی نه ده خو برق شته خو نه لري دې شخصا زه نو ولې دغلته دغه ویالې کې ولې دا ډایرو د بایسکل هغه پیدا کچان کېده بس دې برق تولیدوه استاده داسې چل ده چې خیر د تا ښه خبره ده دا کار کېږي که نه چې هغه غونډ بازار په 1 روپۍ شي چې 1 روپۍ نه وي نو ته بیا څه وکړې ته موسسې نه چې غواړې دلته 14 موسسې په لغمان کې کار کوي د زراعت په برخه کې چې ورته غواړې د موږ ډېرې عالم انجینر صاحب ناصر دا تاسو هم ښه شي چې ونه غواړې زه ووایه چې ژوند دې ښه شي چې د موږ ژوند ښه شي موږ سره د نقد کومک وشي بیا هغه مرچې کې په نقدو باندې په نقدو باندې موږ دغه کوو چې د موږ د بچیانو د ماشومانو هر څه برابر شي او مکتب ته مخه شي تا هغه صحیح په لاره ونه ښودله خو ته په پیسې اخلې چې دې خپله وخورې داسې وسې دا پیسې مې واخیستلې په دې پیسو باندې به زه ځان ته دلته 2 دانې غوا واخلم وزې به واخلم یا به پټۍ واخلم په پټي کې به هغه وکرم او د کښت بدیل زعفران به وکرم ښه خبره ده ولې چې پیسې دې مفته واخلې بیا نه درکېږي ښه موږ ته د پیسې راکړي وروره موږ به په یو دوکانه کې جوړه کړو یو 2 غواګانې ماګانې به پیدا د کور او کلي دوکان پاپړ نه دلته به ته مستې له دهقانان واخلې وي شیدې به اخلي هغه به په مستو بدلوي چې پیسې هر څه دلته پیدا کېږي که یې یعنې حاضر یې حاضر ولاړې اوس نو یو ښه زمزمه وکړه هغه استاد هغه د لغمان څوک و ګلکي استاد یو زمزمه وکړه د ما ډوال ده که نه ګلکی استاد شاګرد پاتې شوی شاګرد پاتې شوی و نن به یم سبا به نه یم ګلکي استاد و نن به یم سبا به نه یم خو دغه ورځې اروزه شته د میینه سبا به یم خو نن به نه یم نن به یم سبا به نه یم اخوا او دې خوا به ګورې خو زه به نه یم قدرمنو دوستانو یعنې چې څومره د قرغۍ ولسوالۍ د شریفه خلکو صفت کوو او څومره دوی سره غږېږو نه مړېږو او تاسې به هم نه مړېږئ نو په دې هیله چې د حکومت د مؤسساتو توجه د
هغه لغمان ولایت ته، بیا خصوصا قرغې ولسوالۍ ته، بیا د قرغې ولسوالۍ د اغراباد کلي ته ډېره توجه وشي. دې خاطر خلک یې ډېر بیچاره مسکین خلک دي، خلک یې هغومره توانایي لري چې دومره کار یې کړی د زراعت کې. دا نو د دې خاطر چې د دوی ژوند لا نور ښه سي، دې ته دوی ته حمایت پکار ده، له لاسه یې ونیسي، لاسنیوی ورکړي. عزیزي دا خپل قومیان کومک کوي، موږ ورته احتیاج ضرورت نه یو. اوس عزیزي صاحب چې دا خپله لوی تجار ده، په دوبۍ کې ویلي دي چې زه 800 منزله کو هغه جوړوم بلند منزل، خو د خپل ګټې لپاره جوړي. دغلته یو لوی مارکیټ تاسو ته جوړ کړي چې دلته کار کې وکړي، بس همدا چې د جومات په جوړولو کې کومک کړی ده. ماما زمین وروره ته مهرباني وکړه، بیا هم ځان لیدونکو ته وپېژنه او خپل هغه خوږ شعر داسې خپلو دوستانو هېوادوالو ته وړاندې کړي. مهرباني راشه که مخ مې ګورې په سپین کفن کې، ما یادولې اشنا په زلکدن کې، زه ماجر وم په انګلستان کې، اخر مې سر ولګېد په ګورستان کې، کاشکې مې قبر ولی په خپل وطن کې، ما یادولې اشنا په زلکدن کې. زمین جان خاکساره په تا غمونه راغله، په یک تنها صورت دې ډېر زحمتونه راغله، یا به ایران کې مړ شي یا په لندن کې، ما یادولې اشنا په زلکدن کې. ماشاءالله ماشاءالله، یو چکچاک یو چکچاک. نوم دې چې ده؟ نوم مې کیهان ده. بیا کیهانه ته مهرباني وکړه دغه د تاسې په پټۍ باندې لږ لیدونکو ته معلومات ورکړه، خصوصا دغه د هغه ګلپیو چې دغه د بعضې هېوادوال بعضې ولایتو کې د ګلپیو پټي لیدلي نه دي، ګلپۍ هغه یې لیدلي نه دي، بوټي لیدلي نه دي. لږ دوی ته وښایه چې هر بوټی څو ګلپۍ کې دغه ګلپي کې اوس موږ مثال ګلپي ته رشد نمو ورکړو، دا ګلپي کېدای شي چې موږ په ونو کې هغه وکړو پیوند کړو او په ونو کې ګلپیان وخیسي. لږ مخکې سه پټۍ ته او لږ دغه که تشریح کړه. زه چې خپله نوی راغلی کابل نه، زه خپله ما نه ده بیګاني نه کړې، ته مېلمه راغلی. ښه نو دلته د وتکو برخورد څنګه و تاسې سره د خپلو قومیانو دي؟ موږ ډېر ښه ماشاءالله شکر الحمدلله. څه درماني وخوړل په دا 2-3 ورځو کې چې دلته مثال دلته د دوی په دسترخوان کې زیاتره خوراک څه و؟ چې هر یو مې ګوري او ځان ته مې راکش او څه دې وخوړل په هغه نن ماسپښین؟ نن ماسپښین شوله. ماشاءالله کومه شوله؟ کومه شوله وه؟ چار والا شوله. او بېګا له چې وخوړل تېر بېګا؟ بېګا مې کوفته وخوړل. صحیح خوراکونه یې کړي دي. او سهار پنیر. بس دوستانو بس دا مجهزه ده، ویټامینونه پوره دي. د کابل په کوم ځای کې اوسېږي؟ وتخیلو کې؟ بنایي کې. نو بس وتخیلو بنایي دواړه یو شی ده. ښه دا راته وایه چې دلته کابل ډېر د مانه ګران ده، بنایي او هغه قرغې ولسوالۍ. قرغې ولسوالۍ ډېر ګرانه چې پلرونه مې هم دلته شوي. مکتب دې دلته ویلی دی که هلته بنایي کې؟ که هلته د بنایي یو 2 نفر انډیوالانو نومونه ووایه چې دوی همدا اوس د تا خبرې اوري او د تا په خبرو باندې دوی خوند واخلي. زما یو انډیوال ریحان ده. هغه څه کاره ده؟ هغه چې بنایي کې بس بېکاره ده، مکتب یې خلاص کړی. ما غوندې ده ورته. او بل مجید ده ماشاءالله، هغه څه کاروبار کوي؟ هغه په شمالي کې په مکتب کې کار کوي. دلته یې عکسونه واخیستل په قرغې کې؟ نه تر اوسه مې نه دي اخیستي. نو څه رقم عکسونه به واخلي چا او چا سره؟ دلته مې انډیوالان دي، دوستانه سره به واخلي، پټۍ سره به واخلي، ګلپۍ سره. ګلپي به په لاس کې او علاج به ورته ناست وي. په پټۍ کې موږ پات راځي سر به کړو. غټ ګلپۍ به دلته څومره وي اوس؟ نو رښتیا وایه چې دغه پټۍ ته به یې کتلي که نه؟ یو نیمه ګلپۍ مې ته وښیه ما لیدونکو ته. تر اوسه اوس نشته ته ورسه راسم به دلته موږ ته ښې، موږ ته به ښې. ګوره تا یو نیمه ویلي چې غټه خبره ونه کړې. ښه قدرمنو دوستانو، دغه ګلپۍ وایي تر یو نیمه اندازه وایي هغه کې غټېږي. ډېر غټ ګلپي ده، یعنې دا نو داسې یو 100 نفره مې یعنې خوړی شي. 100 نفره مړوی شي. دا چې سره پخېږي څه رقم باید پاخه شي؟ هغه طریقه یې څه رقم ده؟ رومۍ سره او بل وړي نه وي. دا هغه کېږي سره کېږي که داسې هغه
نیم بنده پخ کیږي نیم پخته کیږي بیا دا هغه وټکول شي که داسې غوټه غوټه یي باندې غوټه خیږي آفرین ماسبوس ماشاءالله دغه منظرې چې تاسو ته درکوي هغه دوستان چې په خارجي هېوادو کې دي او لغمان ولایت او قرغۍ ولسوالۍ ډېره یادېږي دوی نو ښه په دغه دواړو سترګو داسې شخ شخ ورته ګوري خپلې ولسوالۍ هغه منظرې وګوري چې بیا سبا ارمان ولکړي چې موږ خپل وطن کې ولیدو که نه ښه ځانونه پرې ماړه کوي بیا د که په صحیح ماړه نه شوي بیا په یوټیوب چینل کې همغه ویډیو بیا ګوري پرته یي که نه د دې 100 کلو 150 کلو 500 کلو کې تاسې کولی شئ چې بیا وګورئ لمسیانو زمنو ټول خلک یې لیدی شي په یوټیوب کې خالي تاسې د موږ حمایت کوئ هغه مخامخ چې هغه بمبه وي هغه سمون دا یعنې د اوبو مشکل نشته دلته پاکې اوبه دي ټولې قدرمنو دوستانو ګوره ویلې وایي زه د بیا اوبه چکم موږ اوبه چکای نستو دا رقمي اوبه مګر ویچکي دا څومره اطمینان لري چې دغه اوبه پاکې یعنې سل په سلو کې د دونه اطمینان بې لرو چې هلته واوره اوبه کېږي او که راښکته کېږي یعنې په دې اوبو کې ګندو دا کثافات ګډ شوي نه دي انشاءالله تر اوسه به نه دي ګډ شوي یعنې د دې چې نه تر هغه کې مرکز ته تر لامه پورې تاسې اوبه چې لیدلي دي چا په مردارې اوبه هغه ته سیند ته سیکې کړي نه انشاءالله تر اوسه خلکو نه دي کړي که پس د دې یقین ورته ووایي اودسونه چې کېږي هغه مشکل نشته اودسونه هم دلته هغه چې هم دغه اوبه ونو تاسې اصلا په اوبو باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایي اووه قدمه لارې پاکې دغه سړی دی چې دا ډېر د تا په طرفه بس ماما وایي د هغه پورې دښمن اچېږي د مترسته کاره به نه وایي هغه وړکی چې دی ګوره دغه دی چې تاسو ویل ماشاءالله دا بل مشر زوی ماشاءالله د اغرابات کلي دغه منځ ده او دلته ګوره خلک دي ګوره ماشاءالله ښه په خوند سره ژوند کوي هغه سپین ږیری ده ګوره چې تیل یې بار کړي دي یا به ډیزل یا به تیل خاکي دا نو خلک په سرو باندې وي چې وایي دا وایي مشنګ دي دا سپین ږیری ماما دا هلته کره بایسکل باندې دا شیان بار کړي دي او داسې ښه سړی ده دا چې دې خوا ته وایي سرکه ده او د سرکي استان کې مشنګ دي ماما سړی مه سي فیسبوک نه ده دا د تاسې کلي ته زه راغلی یم حاجي صاحب سړی مه سي خیر خره ده کرالي ده ته نو په دا کلو کې ګرځې که نه حاجي صاحب او کلو کې څه شی خرڅوې ښه مشین خرڅوې دا په څه رقم خرڅېږي طریقه یې څه رقم ده مثال 500 روپۍ چې ما ته راکړي چې څه رقم یې راکړې تېر راوښیې تېر راوښیې اوس دې راوښیې نو دا بایسکل دې ستانج که و داسې فکر وکړه چې ماشوم له تاسې نه چې اخلي ته راځه تې واخله ته 500 روپۍ ته هغه واخله مشنګ څه رقم یې اخلي 500 روپۍ مشنګ به دغه وراره اخلي او دوستانو تاسې به دا نه په دې معنی موږ قدرمنو دوستانو په دې معنی موږ غواړو د تاسې مینه ماته کړو چې تاسې په وړکینه کې دغه شی حتما دا کار کړی ده مشنګ مو خوړلي خلکو نه مو اخیستي که نه اوس یې وګورئ پخوا تاسې په خرو باندې درته راتلل اوس یې په بایسکل درته راوړي که نه اوس عصري شوې ده دنیا ګوره اوس ماما دا داسې مشنګ یې درته واچول ګوره هغه مشنګ دا د کوم چې مشنګ دي قرغۍ و لغمان دي ها د قرغۍ دي او ګوره دوستانو هغه چې سرکه یې پرې واچوله بیا نور چې بیا چې نمونه وایه امچوره یې پرې ګاډه کړله ګوره نو دا وراره دا واخیستل ګوره دی مریض هم دا بیچاره وایي د دې خاطر چې دا لیدونکي ورنه خوند واخلي په دغه مریض ځان باندې ګوره لاس کې هغه شی چې د اغوستنه کنول یې تېر کړی ده او دا خوري خدای پاک دې درته شفا کړي بس نو دوستانو د موږ خپرونه دوام لري حاجي صاحب دغه د سیمې خلکو نه خو به شکایت نه لري خفه خو به نه چا خو به زورولی نه دلته هغه کې کوڅو کلو کې او هغه هلکان چې دغه مشنګ نه خوري هغو ته پیغام چیه ده ته دلته ولې هغه نه ورته وایي چې دا وخوري دا بازوګان هم غټېږي یعنې هغه شی چې وجود ته تاوان لري هغه به نه ورته ګډوي نو همداسې ده که نه تاسې کوماري دا ساعت عامې مامورین کله ته تاسې نه پوښتنه کوي نظارت کوي تاسې نه او ګوره چې داسې ګوره په کلي کې ګرځي قدرمنو دوستانو دغه زړه دې تازه کېږي داسې فکر کوي چې همدا اوس نو
نو د خوشحالۍ احساسات د سړي ته په منځ ته راځي. زه خو کابل کې لوی سوی یم، ښاري ژوند ما تېر کړی ده، خو د کلي دغه هوا ګوره دا د غواګانو بوی او د پسونو د مالونو بوی دا په سړي پاسې ما در راځي که نه، همداسې ده که نه، او حتی د خوشحالۍ بوی راځي د سړي د بشاب ته. نو دا خلک ډېر بختور دي، ښه ژوند ده ماشاءالله، خدای پاک دې دوی په سترګو کوي نه که نه. نو دوستانو ګوره بیا سړکونه لري، همدغه سړک نه د ورځې 250 موټره کابل ته او جلال آباد ته رفت و آمد کوي. رماني د موټرو ده که نه، له قرغۍ نه تر کابله پورې څو روپۍ کرا ده، یعنې په 100 روپۍ به هم ولي کله کله ډریوران شي هغسې په دغه شي که نه. دلته کورسونه مکاتب شته، ورشه پرېمانه دي مکتوب معلمان ښه پرېمانه دي. ایسا ما سره به خپرونه د وخت د زمانې ګوره دا سپین ږیری د قدرمنو دوستانو داسې هېڅ نه یو 100 کلن هغه لري. 90 او ماما ډېر ښه سړی ده، دا ګوره دا لاړه خپل کور طرف ته روان ده. دا د منطقي هغه سپین ږیري دي دوستانو. دا ګوره زرنده ده قدرمنو دوستانو، زرنده ده، افغاني زرنده ده. ګوره وړې بار کړي دي، غنم یې بار کړي دي، بس باسي. نوم دې چیرې ده؟ کندهار کندهار کار دا چیرته دی وظیفه ده؟ کار چیرته کوې؟ کار همدلته کوو، ماشین ده د وړو کار دا څو کاله کې دا ماشین د اوبو ده که د برقي ده؟ نه دا اوبو ده. د اوبو ده؟ اوبه لرئ پرېمانه؟ او د نرسویه د ورځې څو بجې غنم دلته وړل کېږي؟ 15 بجې 4 بجې بس. او دا جوارو دا هغه شان هم کوئ یا نه؟ او می نه هغه کېږي، نخود هغه نه کېږي؟ نه. نور څه شی تاسې زرنده کوئ دلته؟ نور غنم، جوار، بس همدا دوه شی دي؟ ګلپیان، کچالو، بادرنګ. دا د زرندې هغه اصول څه شی دي چې دلته څوک راځي باید هغه یو متل ته وایي چې زرنده د پلار ده هم په وار ده، هغه سره همدا اوس یې تشریح کړه. زرنده که د پلار ده هم په وار ده، چې څه کري هغه برې دی. یعنې څنګه په وار ده؟ ته دا کیسه یې وکړه، دلته څوک راځي نوبت باید نوبت باندې کېږي. چیرته ږدي تاسې ته؟ دلته دننه داخل دې وکړه چیرته باید کېږي؟ ته راشه واده داخل خبره دوستانو خبره روانه ده. زموږ پخواني یادونه تاسو ته دا چې یو نفر کار د بل نفر غنم وړل کېږي. د یو نفر کې اچوئ، بیا له کوم ځای نه راباسي. همدا اوس غنم روان دي قدرمنو دوستانو، ګوره دا د غنم روان دي او دا د ماشین په ذریعه باندې دلته به تویېږي که نه. او چیرې دي دلته تویېږي، فصله د وړې دي دلته تویېږي، بوجۍ کې اچول کېږي. او دلته به قدرمنو دوستانو ګورئ چې دلته غنم کې تیار پراته دي. دا وریځې دي که غنم؟ غنم دی غنم. وریځې مه کوئ کېږي، سوچي کېږي تېره. آفرین. او ګوره دوستانو خټینه هغه ده، خټینه زرنده ده. ګوره دا پیکونه دي، په دې باندې تاسې هغه کوئ ټولوئ، څه رقم کوئ؟ دا پیمانه کېږي، 2 منه. پیمانه 2 منه ټیم ده. دا په 2 منه حسابېږي. او کراچۍ هم لرئ؟ کراچۍ دې کراچۍ کې ورته وړئ، کور ته یې وړئ. مال په څو وړه کوئ؟ 15 روپۍ. 15 روپۍ. خلک خوشحاله دي یا نه؟ ولې نه دي خوشحاله؟ الحمدلله خلک خوشحاله دي. او برقي به څو په هغه کې وړه کوي؟ برقي به ما په څو وړه کوي؟ دا څنګه دا انډیوالان دي وایي د سره مرکه وکړه؟ مشکل نشته وکړه نرغوندې حتما تا سره انډیوالي لري دا هلکان؟ بالکل. څو جریبه مځکه لري؟ 15 تجربه. 15 جریبه وایي په تنها کړي؟ کیا څه شی دې کرلی دي څه کار یې؟ څه کال مې یو 15 جریبه غنم کرلی او 9 جریبه ګلپیان دي او 1 جریب کرم دي. هغه د غنمو کې ډېره ګټه ده که په ګلپیانو کې؟ والا برابري ده چې ګلپیان دي، ګلپیانو کې ګټه ده که غنم خپله غنم ګلپیان چې ته وخورې ښه ده که کابلیان یې وخورې ښه ده؟ لا چې ټول یې وخوري، کابلیان یې وخوري، موږ هم وخورو، مشکل نشته. تاسې خورئ؟ ولې نه خورو؟ استفاده که په مینه سره؟ پاڼو سره؟ نه پاڼو لري کوو دوستانو دې علاقمندي وښودله، وایي دنه مرکه واخله. دا یې وایي 100 جریبه مځکه لري او کري یې. والا چې لغمان ده نو
ترکاری کارو پکې پوه شوې کوم وخت نه تر اوسه پورې ته هغه دهقاني کوې څو کاله کېږي چې دهقاني کوې یاره 18 کاله کېږي یعنې ارې ګلپۍ پیوند زده راسې په ونه کې راشنه سي تا دې خدای شو ګلپا چېرته په ونه کې شین کېږي چین کې دغه اختراع سوې ده که نه لغمان ته نه را رسېدلی تر څو کېدای شي راشي یعنې منې چې دا کار وشي یاره کېږي یو څه وخت بعد به وشي یعنې هغه پیشرفت کړی د ټکنالوژي که نه پامو کې خو کرل کېږي تابعیدان خو په ونه کې به هم وکرل دا راته واسې ګلپي دې ډېر خوښي دا بل شی کدوګک والا چې دواړه هم دلته کرل کېږي پوه شوې کیا تا ګندنه کړې ده دو صحیح دي وروره ګلپي څه کوو او ګلپیان هم دلته خلک کري او خوري مشکل نشته ده او ما خپله شخصا یو دوه چیرې به ګندنه کرلې ده چې د کابل خلک دا نور یخو موسمو ته ځي پوه شوې او ډېر خلک یې خوښوي ګندنه تاسې په څه شي باندې قوت ورکوئ په ډي پي پارو باندې سپینې پارو باندې او دا کورنۍ سره لکه ډیران چې ورته وایي یعنې ګندنه باید څه رقم پاکه شي چې هغه میکروب هغه ګندې باید لرې شي ګندنه خو چې یو چا راته وښیه بس هغه کابلیانو تر وښیه دا ګندنه چې وهېږي ډیکایي پوه شوې او پاکایي دلته خو د پاکېږي مینځل کېږي پوه شوې هلته چې بیا دا د کابل خلک اخلي باید دوه پلې کې خلاصه کړي او مالګه پکې واچي چې دا میکروبونه یې ورک شي ګندنه خو چې دا نوم یې ګنده ده پوه شوې همدغسې مکروب ډېر لري باید پاکه شي دانه باید پاکه شي دانه باید پاکه شي او مالګه پکې واچول شي دا مکروب یې ورک شي دا دانه پاکول ډېر سخت دي وروره تاسې دلته چې کرل سخته دي خو چې کرل یې سخته دي خو پاکول به هم سخت وي خوړل به هم سخت وي اوس نو آخر کې یو کس هم زما وکړه د ګلکي استاد نه مې دا زوړه چرګ مې حلال کړی ده پټي نه خورم په دلته قدم کېده چې خو چې زه مې وی درته مې برعلا زه رقم لغمانیانې زه دا مزار استاد هغه ووایه ته زمزمه وکړه نه د زده ده زه ورکړه د ګلکي زمزمه وکړه د ګلکي استاد زمزمه وکړه خاندان مه کوه وطن مې کنم دل مې کنم جانی جمع چا کنم خب داسې کنم یا وایه بلې وایه بل نه بل وایه د ګلکي وایه دا خو بل شی ګلکي مې نه ده زده راورسېده پاکټ 100 روپۍ را تازه غټې خوږې سرې کابلۍ مڼې راورسېده پاکټ 100 روپۍ را تازه غټ کچالو راورسېده پاکټ 100 روپۍ دا تازه خوږې زردکې راورسېده پاکټ 50 روپۍ را تازه کچالو راورسېده پاکټ 100 روپۍ را تازه غټې خوږې زمینداري به باره کې برنامه ورسره پاکټ 100 روپۍ را تازه غټ